تاسو ګوري جالي پیران خلک ورشو جالي پیران له ویډیو کې هغه ول 100 روپیا ورکې نو زه ورته ریکویسټ وکم بیا دغه شانتي دغه پیران یا داسې نور کم خلک چې دغه معاشرې ته ناصر راوړي او دغه خلک چې کوم دی د جنکو دغه مسلې یا داسې نور ستونزې د دغه خلاف تاسو کار نه دی کړی وجه څه ده څه به وایي دغه پیرانو له چې دا کومه شارټکټ لاره استعمال کړې ده او په دغه باندې دغه پښتانه غولیږي او دوی چې راځي او په دغه ویډیوګانو باندې دوکه کېږي او دغه پیسې وانو دانو دپاره څه به وایي دغه پیرانو ته او څه به وایي دغه پښتنو ته ځکه چې دغه پیرانو له بیا زموږ خویندې میندې زموږ پښتانه راځي او هغې نه ډیمانډونه کوي قسم په قسم هغې بې عزته کېږي نو ریکویسټ ورته کوم چې دغه پیرانو نه ځان وساتئ یو ماشوم و هغه چې کوم دی تاسو سره اډمیټ و دغه هم د کوم ځای نه روچت کړی او کوم مقصد باندې دغه مور پلار ته حواله کو او آیا د هغې نه چې کوم دی تاسو مطمئنه وئ او که نه وئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکي او مهربانه قدرمنو دا مخال زما سره په یو پروګرام کې چې کوم د سوشل میډیا کوم غلطي افواګانې مشهورېږي یا په سوشل میډیا باندې کومې غلطې ویډیوګانې راځي د هغې خلاف یو تنظیم راساز شوی یو غونډه راسازه شوې وه په هغې کې زموږ ورور کاشف بی هغوی هم شرکت وکړو راغلي د پېښور د سیمې نه نن به هغوی سره هم په دغه توګه باندې خبرې کوو یو څو خبرې درته مخې ته एकदम زموږ سره وګورئ کاشف بی اول ډېره زیاته مننه اشنغر ته بیوت مانځو ته په راتللو باندې زموږ سیمه د زموږ علاقه د هرکلی درته وایم ډېره زیاته مننه د وخت راکولو کاشف جانه یو جهان مننه چې تا موږ ته مایک ونیو موږ نه یو ښه پیغام علي ډېره مینه مننه خوشحاله اوسه ژوندی اوسې دا راته ووایې کومه زموږ چې منشور و نن زموږ کوم ټاپک چې کومه زموږ موضوع وه نو په هغې باندې چې کوم خلکو خبرې وکړې آیا تاسو دغې سره متفق وئ یا دلته چې کوم تنظیم راساز شوی کوم اواز اوچت شوی دی هغې سره متفق وئ که نه بالکل اګري یم دا چې کوم نن سبا سوشل میډیا باندې حالات دي که تاسو وګورئ جالي پیران خلک ورشو جالي پیران له ویډیو کې هغې ول 100 روپیا ورکې نو زه به ورته ریکویسټ وکړم چې دا پرېږدي دا مایک ډېر دروند دی دا د یو غریب دپاره د یتیم دپاره د بېوسه دپاره د بېکورو خلکو دپاره استعمال کوي هغه روریانو ته ریکویسټ کوم چې کوم سوشل میډیا ډېر په عاجزۍ ورته وایم چې کوم سوشل میډیا یوز کوي او د 100 روپو دپاره ځان بدنامي هم جوړي ډرامه هم جوړي او هسې یو خندا غوندې راغستې ده نو هغې ته زه ریکویسټ کوم چې دا خنداګانې پرېږدي دا میک یو ښه یوز کوي کاشف بی دا راته ووایي چې ستاسو سټرګل جاري دی او همدغه شانتې کار کوئ په دغه سټرګل کې چې کوم دی اوس یو منشیاتو خلاف منشیات یو هسپتال هم کولاو کو د دغه نشې خلاف تاسو راوتي وئ جنګېږئ بیا دغه شانتې دغه پیران یا داسې نور کوم خلک چې دغه معاشرې ته ناصر راوړي او دغه خلک چې کوم دی د جنکو دغه مسلې یا داسې نور ستونزې د دغه خلاف تاسو کار نه دی کړی وجه څه ده دا چې دا ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی انسانیت دپاره کار کول پکار دي یو غریب له ورشه یو یتیم له ورشه یو بېوس له ورشه د ظلم خلاف اواز اوچت کړه یار زه به هغه له څه لاړ شم چې هغه پروپیجنډه راغستې ده هغه ډرامه راغستې ده هغه یو تورسر ځان سره کېنولې ده زه ویله دا مایک هغه دپاره یوز کوم دا مایک ډېر دروند دی دا مایک په دې یو ښه کار کول پکار دي د دې مایک د وجې الحمدلله ډېر غریبانان ډېر بېوسه ډېر بېکوره خلک په حیا په عزت دي نو ټولو ته ریکویسټ کوم دا بې حیایي پرېږدئ یو ښه سیټ ته راشئ څه به وایي دغه پیرانو له چې دا کومه شارټکټ لاره استعمال کړې ده او په دغه باندې دغه پښتانه غولیږي او دوی چې راځي او په دغه ویډیوګانو باندې دوکه کېږي او دغه پیسې وانو دانو دپاره څه به وایي دغه پیرانو ته او څه به وایي دغه پښتنو ته دغه پیرانو ته به زه دغه ریکویسټ وکړم چې مه کوئ دغه ډرامې او دغه پښتنو ته چې دا کوم مایک یوز کوي زموږ سوشل میډیا والا دي دغه ته به زه هم ریکویسټ وکړم چې تاسو مه ورځئ او بله دا چې اشتهارات خو بلا ډېر دي یار اشتهارات تاسو وګورئ د دوکانونو اشتهارات دي د هر څه اشتهارات د کپنو اشتهارات شو د هر څه اشتهارات شته نو دغه پیرانو نه ځان وساتئ ځکه چې دغه پیرانو له بیا زموږ خویندې میندې زموږ پښتانه راځي او هغې نه ډیمانډونه کوي قسم په قسم هغې بې عزته کېږي نو ریکویسټ ورته کوم چې دغه پیرانو نه ځان وساتئ تاسو څو ورځې مخکې یا ریسنټلی یو واقعه تاسو مخې لرل یو ماشوم و هغه چې کوم دی تاسو سره اډمیټ و دغه هم د کوم ځای نه روچت کړی او کوم مقصد باندې دغه مور پلار ته حواله کو او آیا د هغې نه چې کوم دی تاسو مطمئنه وئ او که نه وئ بالکل کاشف فلفر فاونډیشن الحمدلله یو ماشوم نه داسې په سلګونو ماشومان دې روچت کړي دي او هغې له علاج کړی دی بالکل کارخانو کې پروت و د تېرو داسې 12 میاشتو چې هغه هره نشه کې مطلع و آیس پوډر افیم شراب چرس وغیره هره نشه هغه کوله الحمدلله افغاني و لر بر یو پښتون زه دا بار وایم افغاني و ما
عمر اوچت کو څلور میاشتې داسې په ما کار وکړو هغه بیا ما الحمدلله الله لاک لاک شکر هم لر بر پښتنو سپورټ کوم هغه ما افغانستان ته خپل مور او پلار ته په حیا حواله کړو. زه بار وایم چې انسانیت ډېر غټ شیز دی چې د انسانیت دپاره کار وکړي. الحمدلله همدغه پښتانه دي موږ سره مینه لري. الله دې د دې ډېر عزت وکړي که لر دي بر دي موږ له مینه راکړه. یو جهان مننه ټولو پښتنو کوم. خوشحاله اوسئ. دغه اخري پوښتنه کاشف بھائی صاحب انشاءالله نور هم مرکې کوو ورځو به د دوی اسپتال ته همدغه شانتي سوشل ورکر چې کار کوي دوی موږ ستایو په قدر او د عزت ویاړ دی فخر دی. نو دغه شانتي د کاشف بھائی ډېره مننه کوم چې راوتی دی په خپله خاوره په خپله سیمه باندې ډېر سټرګل دی ډېر محنت یې کړی دی. قدرمنو دغه شانتي ټاپکونه او دغه شانتي موضوعات په موږ تاسو له راوړو چېرته چې موږ د ځان ډېر خیال ساتئ. د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.